د پوهې مکتب ملګرو السلام علیکم. لال محمد ورکزی په تیر پروګرام کې تاسو ته په علامت باندې خبره کړې وه او په دې پروګرام کې ثنایي او بدایي د خبره کوم چې ثنایي او بدایي څه ته وایي. نو ملګرو دا دوه ټکي دي، یو دا ثنایي او بل دا بدایي. ثنایي جمع ده د سند، یعنی د سند جمع ثنایي ده، یعنی سند کارګرۍ ته وایي، استازۍ او مهارت ته وایي. په کوم انسان کې چې مهارت او استازي پکې وي، فنکاري پکې وي او په هنر باندې ښه پوهه وي او یو ښه هنرمند وي، نو د دې مطلب دا دی چې دی په سند پوهېږي او دا سند چې دی د دې جمع ثنایي ده. نو دا په شاعرۍ کې مونږ دې څیز ته وایو چې په شاعرۍ کې کوم شاعر هنر راوستی شي، هغه په شاعرۍ کې د لفظونو په استعمال پوه وي، هغه په شاعرۍ کې د تشبیهاتو په استعمال پوه وي، هغه په شاعرۍ کې نسبتونه راوستی شي، لکه د تور او سپین نسبت، د ورځې او د شپې نسبت، د غټ او وړوکي نسبت، یعنې داسې نسبتونه راوستی شي. هغه په شاعرۍ کې لفظونه په ترتیب کې ښودی شي. نو د دې مطلب دا شو چې دی شاعر د شاعرۍ په صنعت باندې ښه پوهه دی. نو چې دی څومره صنعتونه په شاعرۍ کې راولي، نو د دې مطلب دا دی چې دی په شاعرۍ کې صنایع راولي، صنعتونه راولي، هنر کارګري پکې کوي. نو د دې صنایع قسمونه بیا ښه ډېر دي چې دی هغه بیا نومونه هم زیات دي. څه ته لف و نثر وایي او څه ته تجمیس وایي او څه ته ارسل المثل وایي. دا مختلف نومونه دي. یعنې د صنایع مطلب دا دی چې شعر ښایسته کولو دپاره مهارت نه کار اخیستل دي او په شعر کې صنعتونه راوستل. نو دا صنایع شو. بیا د بل ټکي ته چې موږ راشو، بیا د بل ټکی چې دی نو دا بدایي، یعنې بدایي جمع ده، د بدي جمع ده بدایي. دې ته بدي وایي، یعنې بدایي جمع شوه. نو په عربۍ کې بدي نوي څیز ته وایي، نوي څیز ته. یعنې په دین کې چې څوک نوی کار کوي نو خلک وایي چې دا ډېر بدعت کړی دی، نو هغه بدعت نوي خبرې ته وایي. نو دا ځکه ورته بدعت وایي چې بدي په عربۍ کې نوي څیز ته وایي. نو اوس چې کوم شاعر په شاعرۍ کې نوې خبرې کوي او نوي صنعتونه پکې راولي، نوي نسبتونه پکې راولي، په شاعرۍ کې نوې والی راوستی شي، نو د دې مطلب دا شو چې دی په شاعرۍ کې بدایي راولي. نو دغه شان د دواړه ټکي چې یو ځای شي نو دې ته ثنایي بدایي وایي. لکه مثال په توګه زمونږ شاعر علي خان بابا چې دی هغه ځینې داسې غزلې لیکلي دي چې په هغې کې نکتې نه راځي، یعنې الف ب ت س دا خو نکتې لري که نه، دا داسې استعمال والا ټکي پکې راولي چې په هغې کې به ټکي نه وي. نو دا اوس یو مهارت غواړي، دا ډېره استازي غواړي او کارګري غواړي او بیا دا یو نوی انداز دی. نو چې دا کارګري پکې راځي یا هنرمندي پکې راځي نو دې ته څه وایي؟ دې ته صنایع وایي. او چې دا نوی انداز پکې راځي دې ته بدایي وایي. نو مونږ داسې غزل ته غیر منقود غزل هم وایو چې یوه نکته پکې نه راځي، یوه نکته هم پکې نه وي. نو دغه د صنایع بدایي یو قسم دی. دغه شان نور قسمونه هم شته. نو په شاعرۍ کې صنایع بدایي. نو مونږ په کلاسیکي شاعرانو کې یعنې په خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، کاظم خان شیدا، علي خان بابا، کانګار خټک، حافظ الپورۍ صاحب، د دې ټولو په شاعرۍ کې ډېر صنعتونه موجود دي، ډېره کارګري او ډېر مهارت پکې دی او ډېرې نوي خبرې دي پکې. نو ځکه مونږ وایو چې د دوی په شاعرۍ کې صنایع بدایي موجودې دي. لکه مثال په توګه دا یو فقره ده سحر لمرزه. نو سحر لمرزه په دې ټولې جملې کې یو ټکی هم نشته، په هر یو ټکي ته بله نکته نشته. نو چې نشته نو دا غیر منقوطه مصرع شوه چې یوه نکته هم نه لري. یا کلی خان بابا وایي یو شعر کې څه معما مې ده 900 د اسم، معما مې ده 900 د اسم، لا هم کم دی که 2 واره ورله لام لاړ. اوس دا مکمل شعر دی خو په دې ټول شعر کې په یو ځای کې هم نکته نشته. نو اوس دا کارګري ده او صنعت دی. نو ملګرو دا په صنایع بدایي باندې خبره وه. امید لرم چې تاسو به ځان ورباندې پوه کړو
او که بیا څوک نه شو پوی د ما نه بیا هم پوښتنه کوای شو. تر بل پروګرامه پورې د نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.